سراج الدین حقانی لا هم بهر دی او افغانستان ته نه د ستون شوی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. په داسې حال کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ته همغه 2 اونۍ وړاندې وویل چې سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو او له هغه ځایه سعودي عربستان ته د سفر وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. خو تازه بی بی سی موندلې چې سراج الدین حقانی لا هم افغانستان ته نه د ستون شوی. بی بی سی وایي سراج الدین حقانی د جنوري په 23 نیټه سعودي او بیا له هغه ځایه بیرته متحده عربي اماراتو ته ستون شوی دی. ښاغلی حقانی لا هم هیواد ته نه د ستون شوی او سرچینې ادعا کوي چې هغه د درملنې او آرام په نیت لا هم له افغانستانه بهر دی. سرچینې ونه غوښتل چې د سراج الدین حقانی د درملنې ځای په ډاګه کړي، یوازې دومره یې وویل چې د افغانستان په شاوخوا کې دی. د افغانستان څخه د سراج الدین حقانی د تېښتې خبرونه داسې مهال ورکول کیږي چې تازه ورپسې ملا برادر هم په نږدې میاشت استراحت ته وتلی او هغه وړاندې عباس ستانکزی هم استراحت په نوم له خوست هوایي ډګر څخه تښتېدلی و. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.